سلامونه دوستانو، په دې لیست تاسو به روغ جوړ ګران ملګرو، زه یم سید راسم زه بیا تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې مې تاسو ته د ټیلیګرام یو ډېر بې باوري په زړه پورې باټ راوړی دی. دغه باټ چې دی تاسو ته فري ماینینګ درکوي، فري ماینینګ تاسو ته کوین درکوي. دوستانو، دغه فري ماینینګ لپاره کوم باټ چې راغلی د دې مکمل سپورټ چې ده دغه اوکې ایکس صرافي کوي. اوکې ایکس ایکسچینج خو تاسو ته معلوم ده چې یوه غټه صرافي د دی کوي. لکه څه تاسو ته ښکاري نوټ کوین په نوم کوم کوین چې اوس مهال په باینانس کې لیست او لانچ شو، همدا قسم کېدای شي په راتلونکي کې دا هم په غټو غټو صرافیانو کې لیست شي. او لومړی لیست کېدنه به حتما په اوکې ایکس کېږي، ځکه چې د دې سپورټ مکمل د اوکې ایکس څخه کېږي. دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک پرېږدم، کله چې تاسو راشئ په هغه لینک باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته مستقیما داسې باټ راخلاصېږي. مستقیما تاسو بیا ټیلیګرام ته هم په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو زما ټیلیګرام ته راتللی شئ. نو دوستانو، دلته به تاسو اول سټارټ اپشن درته راځي، سمپل په سټارټ باندې به ورته کلیک وکړئ. کله چې سټارټ باندې کلیک وکړئ داسې تاسو ته پلی ګیم راځي. نور پکې هېڅ شی هم نشته چې صرف تاسو چې وکړئ مقصد کوم چینل فالو کوئ، کوم ګروپ جوین کوئ، هغه مشکل پکې نشته. سمپل راشئ دلته تاسو پلی چین اپشن راځي، په دغه پلی چین اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. تاسو سیده بیا دغه سایټ ته دلته تاسو ته اول سر کې 500 فري کوین درکوي او 500 فري پوینټونه اول سر کې درکول کېږي د ورځې، هغه به تاسو کلایم کوئ دغه ځای نه. ګورئ دلته تاسو ما خو لږ کلایم کړي دي، دغه ګورئ کلایم طریقه بیخي خورا اسانه ده. دغه چین یا کړۍ چې کومه ښکاري زنځیر، په دغه باندې داسې کلیک کوئ یو وار. ګورئ هلته زموږ کوین چې دی پورته زیاتېږي، دغه 500 نمبر نه راکمېږي دغسې. نو دوستانو، زه تاسو یوه اسانه طریقه در وښیم دې لپاره چې 500 واره کلیک کړم. که تاسو نه وخت نیسي یا وزګار نه یې، دومره ډېر وخت نه نیسي، 1 دقیقه وخت هم ورکولی شي، خو بیا هم زه تاسو ته یوه طریقه در ښیم. لاړ به شئ خپل موبایل کې پلی سټور ته، که یوازې دا نه بل ځای کې تاسو داسې کوم اپلیکیشن خوښ وي هغه ډاونلوډ کوئ، په هغې کې تاسو کار کوئ. دلته پلی سټور سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ آټو کلیکر. آټو کلیکر مو ولیکئ، دې کې دغه یو اپ تاسو ته راځي، دغه یو اپ دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. که چېرته تاسو په موبایل کې داسې کار کوئ چې تاسو نه بار بار کلیک غواړي، هغې لپاره تاسو دا اپ خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله هم چې انسټال کړئ اوپن یې کړئ. کله هم چې اوپن کړل دلته تاسو په اول سر کې انیبل درنه غواړي، انیبل کوم پرمیشن غواړي هماغه ورکړئ. بیا راشئ دې خوا کې تاسو دغه کونج کې کوم دغه سیټینګ اپشن چې کوم ښکاري ښه، په دې سیټینګ باندې ورته کلیک وکړئ. د سیټینګ به تاسو په 200 باندې ودروئ، ایم ایس په 200 کې کوئ، یعنې په تقریبا یوه لحظه تقریبا د سیکنډ په 5مه برخه کې راځي. او دلته کلیک کې یو ورته انتخاب کړئ. نور مقصد دغه ځای کې چې کلیک په څومره وخت کې وشي، دا یو وخت دی او د لاندې هغه شو سیو یې کړئ. چې سیو مو کړل اوس راشئ دغه چین یا کړۍ ته راشئ. دلته دا په دغه ځای باندې ودروئ، د منځ دغه وارخوینې دا په دغه منځنۍ برخه باندې دا دلته راوړئ ورته. اوس په پلی باندې کلیک وکړئ. ښه، کله چې پلی باندې کلیک واخیسته ګورئ اوس موږ ته اټومیټیک کلیکینګ کوي. زه په خپل مقصد لاس نه وروړم، په خپله ماته کلیکینګ کوي. نو دا مې صرف تاسو ته یوه طریقه در وښودله چې تاسو ورسره ستړي نه شئ. نو ډېر بهترین باټ دی، تاسو حتما جوین کړئ. ورځ کې یو وار تاسو ورته راځئ، جوین کوئ، حتما ډېر ساده کار دی. ګورئ ما ته اوس خپله کلیکونه روان دي، لږ شېبه وروسته به زما کلیکونه بند پای ته ورسېږي. او لاندې تاسو ته دلته ښکاري نور ځانګړتیا به دغه ځای تاسو کلیک واخلئ. زه به دلته زما کلیک خو نه کېږي ځکه هلته آټو کلیکر روان دی. او آټو کلیکر چې تاسو بیا بندوئ، دغه کوم سټاپ اپشن چې دلته ښکاري په دغه کلیک وکړئ، بس سټاپ. او دلته تاسو راشئ دغه ځای کې تاسو ریفرل اپشن راځي، په دغه ریفرل باندې چې تاسو ورته کلیک واخلئ دلته تاسو ته ریفرل درکول کېږي. دغه باندې صرف یو سمپل داسې کلیک واخلئ، ستاسو ریفرل کوي شو ملګرو ته لېږي. تاسو ته څومره ملګري دي ستاسو سپیډ ورسره زیاتېږي، یعنې تاسو ته نور ارنینګ هم درکول کېږي. نو بېرته راشئ چین ته او خپل ماینینګ ته دوام ورکړئ. نو زموږ ماینینګ روان دی، دغه د ماینینګ پای ته ورسېد. بېرته راشئ ملګرو، دا کراس کړئ، خپل ټیلیګرام ته راشئ. خپل ټیلیګرام ته چې راغلی نو بل وخت چې تاسو دغه چین را پیدا کوئ، سمپل د ټیلیګرام په دې سرچ کې ورته لیکئ آن چین. سی دا مې چې ولیکه سر کې تاسو سره یا چین گیم ورته لیکئ. صحیح دی، چین گیم باټ دا لیکئ، خپل به تاسو ته راځي. تاسو ته جوین کړی دی، سمپل دې کلیک. او دغه آټو کلیکر که چېرته بندول غواړئ، په دغه باندې تاسو غواړئ د آټو کلیکر وینئ دا بند کړئ، په دغه صفحه باندې دغه ځای باندې تاسو ډبل کلیک واخلئ داسې. صحیح شو، بیا د کراس اپشن کلیک کړئ، دغه به تاسو سره بند شي دلته. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ. ویډیو مو خوښ شي لایک یې کړئ، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ. مننه.